سلسله وړاندې کوو فن او فنکار. د نن فنکار دی رضوان منور. السلام علیکم زما ګرانو کتونکو اوریدونکو. نن د فروری اوله نیټه کال 2026 ورځ ده د اتوار. د ډېرې مودې نه مې خواهش و چې زما او ستاسو د ټولو د خوښې یو ډېر لوی هنرمند دی استاد منور. د هغه بچي نن سبا په پېښور کې ژوند کوي. څنګه ژوند کوي په دې به هم خبره کوو. د هغې زوی رضوان منور صاحب راغلی دی زموږ کلي ډاک بیسود ته، او تاسو دپاره دغه څو خبرې ریکارډ کوو، خو په دې کې راته دونه مشکلات راپېښ شو چې بیا ریکارډینګ کوو الله دې وکړي چې دا پرې صحیح راشي. نو غواړم چې رضوان منور صاحب دغه کیسه په خپله وکړي، د خپل پلار د خپل والد محترم چې د هغه نوم سو، آیا دا د فن نامه وه او که نه د خپله نامه وه، تعلق یې د کوم ځای سره و، موسیقۍ ته څنګه راوته، ټوله کیسه به راته دوی کوي. نو اول خدای ته هرکلی وایم رضوان صاحب په خیر راغلی، ډاک بیسود ته په خیر راغلی. ډېر خوشحاله یم جی، الله دې تاسو عزت وکړي چې زما په خواست باندې راغلی زمونږ کلي ته. او بیا ستاسو د والد صاحب دغه چې دي د کتونکي نو ډېر زیات مینوال داسې دي چې ماته وایي چې په منور استاد باندې پروګرام وکړه. نو دا نن په ژوندۍ بڼه په دې پروګرام دی چې د منور استاد زوی راغلی دی موږ سره ناست دی. لږ دا کیسه راته وکړئ چې منور استاد څوک و، د کومې علاقې سره تعلق لرلو، چېرته زیږېدلی و، کله زیږېدلی و، څونه ژوند یې کړی دی په افغانستان کې، موسیقۍ ته څنګه بیا راغلی دی، په دې را سره خبره وکړئ. لیدونکو د دې کمرې د لارې نه تاسو ته د زړه د تله سلامونه او نیکې هیلې مننه کوم د حاجي صاحب محمد اسلم خان نه چې زما غوندې وروسته پاتې سندرغاړي هنرمند ته یې دومره عزت راکړ او خپل کلي ډاک بیسود ته یې راوغوښتل. مې یوه نړۍ مننه ته کوم. زه به دا ووایم چې زما والد محترم استاد منور د ده مورنی نوم بادام ګل و. دا چې د ده مشران څوک و، د کوم ځای سره منور تعلق ساته، د منور اصلا د منور پلار نیکه یې د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ د مزار درې د سروړو کلي سره تعلق و. مشرانو د یو څه مجبوریت په اساس باندې د کونړ ولایت نه ننګرهار ولایت کوز کونړ ولسوالۍ ته کډوال شول او هلته په منور په شګه کې د 2 کالو په عمر و چې د پلار د سیوري نه بې برخې شو. د منور مورنی نوم یا کورنی نوم بادام ګل و. دی چې کله د ملګرو سره د ناستې ولاړې شو نو د نورو ملګرو سره یو ځای په پټو کې د ویالو په غاړه د غرونو په غاړو کې به دغه چې چېرته به شنه ګیا واښه و نو هلته به یې مالونه سرول او د ټولو د ملګرو سره به د قربان ټپې کولې. قدرمنو دی ورځ ته بلې نه په غټېدو کې و، د ځوانۍ موسم ته په رسېدو کې و. دلته کلي کې یو د ماشومانو د همزولو کې اوازه شوله چې دغسې یو څوک دی د بادام ګل په نامه باندې په دې کلي کې یو شاعر ته اطلاع وشو چې محمدین نومېده، د استاد بسم الله پلارو شاعرو. نو هماغه و چې هغه سړي هلې ځلې تیزې کړلې، دا به چې په سړک کې روان و یا به په پټو کې مالونه سرول نو د یو قربان ټپه به یې کوله او هر هلک به خپل نوبت تېراوه. نو د ده نوبت ته به بار بار خلکو غوږ ایښوده. کله چې قدرمن ارواخا د محمدین شاعر دا اواز تر غوږه شو نو په دې پوه شو چې واقعا دا یو زړه راښکونکی او جادوګر اواز دی. او هماغه و چې هلې ځلې تېرې کړې
تیز کړي وبخئ او په منور باندې کار شروع کړو. د منور کورنۍ ته د منور مور ته ورونو ته د ملکانو خانانو دا یې واسطه کړې چې دغه سړی پرېږدي چې د سندرو میدان ته راوځي. دا ځکه چې د په حجرو کې د سیتارو د منګي د وخت موسیقي وه، د هغې سره به یې سندرې ویلې. ورو ورو د غوسه د خلکو په زړونو او ذهنونو کې زیات شو. چېرته به چې د خوشحالۍ محفل و، سنتونه به و، کوژدنه به وه، واده به و، نو منور نو هغه وخت کې خو منور نو بادام ګل دا به خلکو دعوت کاوه. نو ورونه او کورنۍ یې دې ته مجبوره شول. اول به دې ټکي ته اشاره وکړم چې منور د پلار نوم بعد محمد میر و، د نیکه نوم یې سید امیر و او د ټر نیکه نوم یې خان میر و. بیا هم درته وایم چې د اصلا د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ د مزار د درې سره مشرانو تعلق لرو. د هغې د نشه کې د کډوال شوي وو. دا چې کله د ځوانۍ په مرحلو ته رسېږي نو دا ګونګوسي زیاتېږي. نو محمد دین شاعر پاڅېد او د ده په کورنۍ باندې جرګې وزرونه ملکان خانان دا جرګه کړل او هماغه و چې منور دې ته واداره کړي چې دې سندرې وایي. دلته د ده کورنۍ چون پښتنو کې هنرمند ډېر خوښ دی، د هنرمند اواز ډېر خوښ دی او ډېره ورسره مینه لري. خو خپله د هنرمند د قوارې سره او د منور د وبخښئ د هنرمند د ظاهري رنګ رویت او لباس سره او د هغه د بدن سره مخالفت لري. ځکه هنرمند یې خوښ دی خو خپله د هنرمند نوم خوښ دی خو خپله هنرمند خوښ نه دی وبخښئ. نو کوشش دا وشو چې دا د دې سندرو نه منع کړي. ترونو زامنو یې ورونو یې دا ډېرې بار بار یې غوښتل چې دا د دې سندرو نه منع کړي. سندرو نه وهل، ټکول، بې عزتۍ، بې احترامۍ. د ترونو زامن په کوتکونه یو شپه یې ووهه، مخې پړسېدلې دی، شونډې پړسېدلې دي. ملګري راغلل ویل چې ځئ پاس وله ورته وایي د یاسین بابا کلی دی، دغلته یو پروګرام دی، ولکان ټول سره راټول دي. دغه یو غږ کېږي چې بادام ګل راولئ، بادام ګل راولئ چې دا محفل ښایسته شي. ملګري ورپسې لاړل او پخوا خو به داسې بامونو چتونه به و چې په یو بام ته بجې شوې نو په 20 بامونو به د پاسه چکر وهه، سره بامونه نښتي وو. نو پسې چل هنر یې چپلې بل هلک ته لاس کې ورکړلی و. په راښکلو راښکلو پټو سترګو باندې دی راواسته په پروګرام ځای ته چې ده کله په موسیقۍ شروع وکړه. هلته مشرانو ته چا بیا ورپه ګوته کړه چې ورشي که نه بادام ګل بیا تللی دی، سندرې وایي د پلانکیانو په واده کې. ورونه یې بیا صاحب کوتکونه یې راواغېستل او غواړي چې دا وار یې داسې ووایي چې د مرګ نه یې بتر کړي. چې لاړه مشر تره زوی حضرت پیر نوم یې د سخي نوم یې د تره زوی مشر ورور عبدالغفور نوم یې د محمد ګل او لال ګل دا ټول ورپسې ورغلل چې دا بیا د مرګ په شکل باندې د پښتو په اصطلاح وغیره به یې منع کړي چې وایي که د سترګې پړسېدلې، شونډې پړسېدلې دي او د بلبل غوندې لګیا دی، مخ یو خوا اړوي بل خوا سترګې پټې دي او سندرې وایي. نو چې دی کله میدان ته ځي چې دی بیا په ده باندې په وهلو شروع کړي نو مشر تره زوی مشر ورور حضرت میر غږ وکړي چې نه 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 نور پرې غرض مه کوئ، که دا مړم کوي دا د ده شوق دی، دا نه منې کېږي، پرېږدئ. هغه کورنۍ یا ترونو زامن هم کېناستل، د موسیقي واورېدله او په قلاره قلاره یې د ازادي ورکړله او هماغه و چې دی د کلي نه ولسوالۍ ته د جشن دپاره دعوت شو، د ولسوالۍ نه ولایت ته دعوت شو. بالاخره چې د منور اواز چې نوم یې اصلي بادام ګلو راډیو افغانستان ته ورسېده. د اطلاعات او کلتور وزارت هلې ځلې ډېرې تیزې کړي او دی په سلسله مراتبو باندې ننګرهار ته او ننګرهار نه د خیوې ولسوالۍ ته کوز کړل، خیوې ولسوالۍ ته رسماً د پسې مکتوب ولېږه او دی جلب کړه. هلته چې دی وغوښته نو چون په ټلویزیون هغه وخت کې نه وه، صرف یوازې راډیو نشرات کول. نو دلته 2 بادامه نور مو، یو تور بادام و، یو سپین بادام و او دی بادام ګلو. نو بیا په دې باندې سره یو کمیټه کېناستله او یو میټنګ غونډه یې وکړله. ده ته یې د منور لقب ورکړ او هماغه و چې منور او منور او منور. بیا دا یوه سندره چې نړیوال شهرت یې ترلاسه کړ د خوشحال بابا کلام و که زنوی عشق بتا لر بلل څوک په پالنګ برې د هسې در ختل څوک. منور هماغه و چې جهاني شهرت ترلاسه کړ او زیاتر وخت به یې سندرې د آل انډیا راډیو نوي ډیلي نه د
فرمایشي څانګې نه خپرېدلې. منور د خلکو منور شو، د خلکو پړونو باندې راج شروع کړ. نو د منور نامه نه هېرېدونکې نامه ده دا چې زما پلار دی، زه باید دا ونه وایم، زه د تعریف باید ونه کړم. په پښتنو کې هنرمند د خلکو ډېر خوښ دی، د هنرمند اواز د خلکو ډېر خوښ دی، خو خپله هنرمندان یې خوښ نه دي، نه پوهېږو. خو زما سره دغه یوه سوجه ده چې پښتانه چې دي د علم نه محروم دي، بې سواده دي، انپړ دي، نه غواړي یا نړیوال او یا هر څوک چې دی په دې باندې کار کړی دی چې دا همداسې تورو تیارو کې وساتي. او د ملنګ جان استاد وایي چې پښتونه لاړ شه کېنه سلیما ته چې وضعیت د نور دنیا معلوم شي تا ته دنیا وګوره ورو ورو پورته روان دی، پورته څه چې رسېدلی تر اسمان دی. خو پښتون سترګې د غفلت نه غړېږي. پښتون همقاسې وروسته پاتې دی. 21مه صدۍ ده او د ده ژوند اوس هم د 14مې پېړۍ دی. نو منور د خلکو د زړونو منور شو. تقریبا د نجیب دور چې ختم شو، دا ځینې خبرې باید خلاصه کړو. نو منور سره د خپلو بچو کډوال شو پېښور ته. د رضوان منور صاحب تاسو خو ډېره مزېداره خوندوره کیسه رانیولې ده د والد صاحب باره کې. زه به یو پوښتنه دا وکړم چې ستاسو والد صاحب خو دومره په ګرانه د موسیقۍ د ازغنه لاره خپله کړه او بیا دومره لوی نوم پیدا کړو، د بادام ګل نه منور شو. دا راته وایي چې د هارمونیم زده کړه، د دې استاد یې څوک و، د په ریډیو څونه سندرې ویلې دي، په ټلویزیون یې څونه سندرې ویلې دي. بیا تاسو دغه خبره وکړئ چې د نجیب د حکومت د ختمېدو نه پس تاسو پېښور ته راغلی. نو دغه خبره هم بیا راته وکړه، خو لږ د استاد باره کې وې او دا ووایي چې څونه سندرې څونه نغمې به ویلي. ډېر ښه سوال دی، ډېر ښه سوال مو ټکي ته مو اشاره وکړه. مخکې یوه خبره چې زما نه پاتې وه، منور په خټه باندې صافی دی. پخوانی د مشرانو کسب و کار او پیشه انګریزي وه. دا چې حزب دیموکراتیک خلق افغانستان یا د نجیب د حکومت سلسله ختمه شوه، نو ما مخکې دې ټکي ته اشاره وکړله. هلته سوال کې سوال پیدا کېږي. هغه زمونږ فامیلي ټوله د برې پښتونخوا نه لرې یا کوزې پښتونخوا د کډوال شو. هلته په موسیقۍ پابندي ولګېده. هنرمندو موسیقۍ ته اجازه نه ورکوله. چې کله موږ پاکستان ته یا کوزې پښتونخوا ته چې زموږ دویم کور دی کډوال شو، نو زه تاته ووایم چې د منور سره د منور د اواز سره د خلکو دونه مینه وه چې دی دلته راغی، نو خلکو شکرونه ادا کول او که مبالغه نه شي نو ډېر ویل چې موږ شکرانه مونځونه کول چې خدای دې منور پاکستان ته یا پېښور ته راولي چې موږ یې د نږدې نه قواره او څېره وګورو چې دا څه رقم سړی دی. نو هماغه و چې موږ کډوال شو دلته. منور په راډیو افغانستان کې د 200 نه زیاتې سندرې، تصویري غیر تصویري یعنې ویډیو اډیو، نو ډېرې سندرې په ټلویزیون او راډیو کې شته دی چې هغې بین المللي جایزې اخیستې دي. لکه یو سندره دا وه چې دا زما پیغام ویوسه ګرځوی په غرو رغو کې د سبا نه دی شماله. نو دا په فرمایشي پروګرامونو کې به ته ډېرې غوښتنې کېدلې دي د سندرې. نو منور چې کله دلته راغی یو واده ته موږ لاړو، یو خاطره درته وایم د ثوابۍ نه پاسې ولاقه ده د ګدون په نامه باندې. د مازدیګر جمعې ته لاړلو په کلي د کلي منځ جمعیت و. په دې جمعې نه وروسته هغه که زما د اواز خلک اوري انشاءالله زه به په خبره کې به دروغ نه وي. نو ډېر خلک هلته وه په جمع کې، د مازدیګر په جمع کې د واده کور و، نو ډېر مېلمانه راغلي وو. نو هغه پیش امام د مسجد غږ وکړه هغه عالم دین مفتي صاحب چې تاسو کې هغه منور څوک دی. خدای شته دی چې موږ لږ پریشانه شو چې یا الله کومه داسې منفي خبره منځته رانه شي چې موږ پرې پریشانه شو. نو ویې ویل چې یا الله، ما ویل چې خدایه زما دا ارمان پوره کړي چې زه منور په خپلو سترګو وګورم. د دې جمعیت پیش امام دا خبره کوي، دا خاطره ده که زه دروغ یم زما خدای په سر ولاړ دی ما ګوري. نو دې خلکو ورته وویل چې زموږ پروګرام ته چې راتلې نو مقصې چې په کوم ټیپ ته په راډیو ټي وي کې لنګوټی به سره یا لنګۍ دې به سره وله او مقه شکل به زموږ پروګرام ته راځي او دا پروګرام به زموږ ښایسته کوي. منور چې راغی د واده نه چې بېرته راغبرګ شولو لکه مرستیاو ته پیدا شوې وه،
او د چې بهر ډاکټر صاحب ته ورغی نو ډاکټرانو ورسره مینه کوله ځکه دی یو ولسي سندرغاړی و او بیا یې ملي او بین المللي شهرت لره. ډاکټر صاحب به ورته وویل چې مړه موږ به ورته وویل چې دا د ټایفاید دی ټیسټ کا، فرض مثال مورقه د ملاریا د ټیسټ کا وغیره وغیره، د تور زیړی زیړ زیړی دغه کیسه مشکل درته پیدا شوی نه وي. نو ډاکټر صاحبانو به ورته دوا ورکړه چې مړه استاده دا بیمارتیا تا کې څه کوي. د ده په جګر کې مرستیا کار کړی و او 10 میاشتې ژوندی و. دی په 1412 هجري شمسي کال په کوز کونړ ولسوالۍ کې د شګې په قریه کې پیدا شوی و او روح یې په 1422 کال د ثور په 9 نیټه یعنې په 2مه میاشت د حق لارې ته وسپاره. دا به د عیسوي کال سره څنګه زموږ خوري کم کال به و؟ نو تقریبا شپږیشتم دی که نه د ده د مړینې 32 کاله وشول. 32 کاله وشول. 32 شپږیشته دغه 2 نوي 3 نوي شپږ 15 نوي شپږ نوي 1995 ها دغسې وخت کې دی پاک ورسېدو. بل ما دا پوښتنه کوله چې د نور وروڼه چې وو د هغې نومونه څه وو؟ د مشر ورور یې عبدالغفور نومېده، ورپسې دویم ورور چې و هغه محمد ګل نومېده، دریم یې لال ګل نومېده او څلورم یې زما پلار و کشم و الله دې غرق رحمت کړي بادام ګل ورته کورنۍ د مینې نه دا نوم ایښی و. ستاسو دغه نور ترونه چې وو دوی به څه کوو؟ دوی خپل ورځنی کار کوو. هغه ما مخکې یو ټکي ته اشاره وکړه چې د دوی د مشرانو کسب و کار رنګریزي وه. دا په هغه وخت کې خو دغه نه و، پیشرفت نه و شوی، ټولنه وروسته پاتې ده. اوس هم سره زموږ په معیار برابر هم ده چې ځکه د 21مه صدۍ او هماغه سادګي. نو دوی به دغه سپینو کپړو ته رنګ ورکوو، دوی سره یو رقم تالې وي، خمانو، دې ته به یې رنګریزان ویلې. اوس هم دا په دوکانونو کې شته، دا ټیکري او پوړنې او دا سادريګانې دا چې رنګوي، دوی به دغه کار کوو. دا یې پیشه وه. ستاسو والد صاحب د استاد زاخیل سره هم په ډېرې مجلس کې ډېره موده چې کوم دی نو برخه هغې سره موږ چې هلکانو واړو په ریډیو به مو د حجرې مجلس اورېدو که نو د زاخیل سره هم یو ځای مجلسونه کړي دي. او آیا ستا والد صاحب د ټلویزیون د ریډیو نه علاوه هلته په کابل کې په خپله سیمه ودونو خادو کې به محفلونو ته دا چې سوالونه خو څو اړخه لري. دا په راډیو افغانستان کې بیا په ټلویزیون باندې تبدیل شو. د حجرې او د دیرې مجلس ټول سندرغاړي زیور او زیورات او ټول سندرغاړو ته خلکو بې پناه مینه ورکوله. خو زاخیل صاحب به ویلې چې منور چې په دې حجره او دیره کې لکه چیو سره چنوک لکه تاسي دا د دې دیرې د مجلس او د حجرې د مجلس ښکلا ده. علاوه د هغې نه په ټول افغانستان کې نه جلال آباد نه یا د کابل نه د کونړ نه دا به راته پېښور ته ودونو ته پېښور ته به خلکو د پروګرامونو لپاره په افغانستان کې منور خو یو بېساري نوم و. یو څوک راته قصه کوي د کامې دی ول چې وراره ما ویله ول ستا پلار به چې د میاشتې په دې سر باندې ګوشت ته راغی نو په د میاشتې په اخره باندې به دغه سر ته ورس میرزا خیلو ته به د یو واده نه به وزګارو بل ته به ته د بل نه به وزګارو. خلکو ډېره پناه مینه ورکوله. منور د خلکو ډېر خوښ و. ټول هنرمندان خوښ دي، ټول قابل قدر دي، ټول ویاړ دی زمونږ. افتخار پې کوو چې هغه پښتو وایي که لړ دی که بر دی که اردو وایي چارې ژبې ته. اوس ځکه هنرمند سره غوسه نشته دی. هنرمند خلکو ته مینه ورکوي، خپله لکه شمع سوځي رڼا بل ته ورکوي. رضوان صاحب ستاسو خبرې ډېرې خوندورې ډېرې مزیدارې دي. که زه دا وایم چې څنګه تاسو به د سبزلي خان اواز اورېدلي د ماسټر سبزلي خان؟ بله بله اورېدلی مې دی. زه ګمان کوم یو ټپه ده چې هغه موږ سره په ترکه کوړي کې هم ده او ستا والد صاحب ډېرې مزیدارې ویلي دي. په ولاړ باندې مېلس کړی دی. ولاړ باندې مېلس کړی باجا ولیکل وایي چې هوښیار هغه چې پردي خپل کړي او که مکل خپل پردي کوي جړه راځي. یو شان اوازونه دي. آیا ستاسو والد صاحب د هغې نه متاثره او د هغه غږ اورېدلی او که د هغه سره کم تعلق و څه وجه وه؟ دا چې دغه پیرزو الله تعالی په خپل بندګانو باندې کوي ډېر داسې شوي دي، داسې کېږي. یو خو ځان جوړولي
خو دا جوړول نه دي. یوې سندرې ته به څوک ځان جوړ کړي، دوو ته درېیمه کې حتمن فرق راځي. دا فطرتي او قدرتي دی. دې کې هېڅ شک نه و چې د سبزلي خان اواز یې خوښ و. اول ته په افغانستان کې هغه ته دویم سبزلي خان خلکو ویلی. دغه لقب ډېرو به ورته ویلي چې د افغانستان سبزلي استاد منور. نو دا قدرتي او فطرتي دی. دا د ځان نه دی جوړ کړی. دا پیرزو پې الله تعالی کړی وه. تاسو پېښور ته راغلی، پېښور کې څونه موده تېره کړه تاسو، او دی کله وفات شو نو ما اورېدلي چې دی پېښور کې وفات شو، بیا تاسو یوړو ننګرهار ته؟ و دا په رشید ګړۍ کې سره نږدې د وزیرباغ یو علاقه ده توحید آباد، دغلته دی ومړ. ژوند یې د لاسه ورکړ. بیا زه په کور وم، زما کشران وروڼه نه وو په کور، هغه جلال آباد ته تللي وو. د څه مشکلاتو په اساس باندې دا بیا د ده جنازه یا مړی ما واغسته، او په دغه سار باندې چې څو خبرېدل په زرګونو علمونه رالل. بیا چې ما د جلال آباد ته ویړو، په لاره کې په ډېرو ځایونو کې خلک چې چا زه لیدلم یا اوبو ته ودرېده یا چشته، نو دا خلک به د ګاډي نه راتاو شول. موږ سره زنانه هم وې. د دې په خاطر باندې چې زنانه محرمې دي، باید خوب خلکو ډېر هله ځله کوله چې دا وګوري. نو د جنازې ته که زه تا ته ووایم که نه چې هغه مجاهدین چې هغه کلم خپل مشرانو ترونو زامنو ته مړي ته نه دي ورغلي، جنازې لیدلو ته، د مړي لیدلو ته، جسد ته البته. خو په دغه ځای کې زمونږ په جلال آباد کې یو 20 مرلې کور و، په دې کې د ودرېدلو ځای نه و. علمونه د ده په دې یوه ورځ کې نه پوهېږم چې دا چا خبر کړ. نو درون بیا خو شاعرانو، لیکوالانو، هر یو شاعر لکه بابرزي صاحب یو کلام جوړ کړی و، یو لیکنه کړې وه چې ستا د مرګ اواز شو کونړونه جړېدلي دي، ستا په جنازه د ننګرهار بلبلان غلي دي، ستا په جنازه. دا شفیع الله بابرزي کلام، دا بابرزي صاحب کلام و. شیف تمل صاحب چې دغه دی، د یو ناڅاپه غږ شو منور مړ شوی دی، او د ټولو سندرغاړو یو افسر مړ شوی دی. نو پښتونمل صاحب چغې راخېجي د ننګرهار ای منور استاد او ته چې مرګي وړي. امثال د دې نورو شاعرانو په دې باندې لیکلو ډېر دروند مرګ یې و، او خلک پرې ډېر پریشان او ډېر خفه وو. الله دې هغه سره د خاورو بخي. دا راته ووایي چې د منور استاد بچي څو دي، تاسو څو وروڼه یې، او موسیقۍ ته تاسو صرف راغلي که نور وروڼه هم د تاسو د موسیقۍ سره تعلق لري؟ قدرمنه زما وروڼه چې دي په کل کې 6 وروڼه وو موږ. یوه مو خورکۍ وه، یو ورور مو د ډاکټر صاحب نجیب الله شهید په دور کې د جلال آباد هوایي میدان په مخ کې چا بم دماکه وکړه، او زما یو ورور په هغې کې شهید شو، او ساروان په نامه یو ورور مې ورسره زخمي و. موږ 5 وروڼه ژوندي وو. هغه به چې زموږ سره روان وو، نو که چا به موږ ته وویل چې دا دې څه کېږي، هغه ته به یې وویل چې دا م څه کېږي، ویل چې دا مې تروزایي نه دي. ټوکې بیا کولې، ټوکي غوندې وو. هغه د هنر سره کوم تعلق نه ساته. زه په خپله او زما کشر ورور چې ما نه کشر دی، شازوان منور، دا موږ دواړه جوړي مارانو پټنرانو. شازګل منور، شازوان منور، شازوان، رضوان او شازوان. ستاسو رضوان، هغه شازوان، او چې کوم بل چې ساروان و، چې هغه د هغه نوم د ښځینه و نوم و، خندل به یې ویل چې زما دغه نوم پیزوان و. پیزوان پلار ورته د مینې نه پیزوان ویلې، او کشر ساروان و. نو زما 4 بچي، پیغام منور، پاسون منور، شاداب منور، محبت منور، او زما یو وراره نسا دغه انتظار منور چې د شازوان زوی دی، هغه تبله غږوله. نو زموږ په دې ټوله کورنۍ کې یوازې دا زما کورنۍ چې زما پلار او موږ دغه بچي یو، موږ دا شوق په ذوق بدل کړ. زموږ په کورنۍ کې زموږ سره زما خبره دی، دا لیدونکي بده ونه ګڼي، زموږ په ټولنه کې خو دغه شي ته خلک په ښه سترګه نه ګوري. ځکه فن خوښوي، فنکار نه خوښوي. فن خوښوي، فنکار نه خوښوي. هنر یې ډېر خوښ دی. چې په سارو پسې سړی روان یو، شوتلې پې بار کړي یا پې څه پلوټ ملوټ خرڅین دغه یو هغه کې چې ها جانانه ستا خاطر د پاره ځان سره به مصري او ټپې کوي. دونه دا موسیقي خوښه ده، خو فنکار یې خوښ نه دی. نو دغه یو علمیه ده. ښه راځو تاسو د فن پلو، تاسو په دا فن د چا نه زده کړو؟ آیا د فن استاد خپل والد صاحب دی، یا ستاسو د نورو وروڼه، یا ستاسو د بچي چې د فن سره تعلق لري؟ خامخا به یو استاد خو نیسي که نه؟
لومړی خو زما خپل والد صاحب زما استاد و، ځکه د هغه په نقش قدم باندې د هغه په لاره باندې د هغه په پله باندې زه لاړم او دې میدان ته ما ودنګم. یو ځای دې ورسره پروګرامونه کړي دي؟ بالکل مونږ یو کله کله به خلکو سره ویل چې په خپلو کې ونخلئ سره شوخې ټاپې به م کولې. بیا یو د ملنګ جان استاد یو سوال جواب و چې ودې سمابو بې ستا د زلفو خریدار یم او واله مال او سر زما. دواړه به ولاړو نو زه به لاړم، هغه به مې د پټۍ نه راونیو چې داسې به مې که هغه به لږ ځان ته ټکان ورکړ. بیا به هغه راغی زما دغه بیا ونیوله د باجې پټۍ، زه په ولاړ مې نه سو که نه د کاړې. نو دا خلک به غر 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 خندل، خوشحاله به و چې پلار او زامن ونه ختل. دې نه به خلکو ډېر خوند اخیستل. نو لومړی زه د منور شاګرد یم، بیا مې په رسمي استاذۍ باندې چې ګوړه مې ورته ایښې وه، زما د لاس نه یې پندره تړلې وه. هغه استاد عبدالصمد د استاد عبدالسلام زوی وبخي، استاد عبدالصمد د استاد عبدالسلام زوی و، د بریالي صمدي پلار صمدي صاحب. دا زما استادخانه ده او د کشرانو ورونو سره لږه ډېره ما خواري کړې ده. نو زه د استاد عبدالصمد بیا را سره لږه ډېره خواري زه قابل قدر ګڼم. استاد عبدالستار چې د استاد عبدالصمد اوښی و، نو تبلیغ هم غږوله، په هارمونیم هم پوهېده، ډېر ښه استاد او باسلیقې سړی و، الله دې وبخي. د هغوی نه ما زده کړه کړې. رضوان منور صاحب، تاسو نن سبا ژوند کوئ په پېښور کې، افغانستان کې بیا په موسیقۍ باندې بندیز او قدغن ولګېدو. دلته راغلی، دلته تاسو څنګه ژوند تېرېږي؟ دلته خو هم پروګرامونه نشته، د ریډیو د لارې تاسو مکنه نه میلاویږي، یا ټلویزیون کې هم پروګرامونه نشته، په ودونو خادو کې هم چې کم دی نو ټنګ ټکور نشته، نوره هره ناروا ډېره په زور کې ده، خو یې قربان نشته. څنګه ژوند څنګه تېرېږي دلته په پېښور کې تاسو سره؟ دا اوس چې کومې مسلې را روانې دي د کډوالو، د افغان کډوالو د ویستلو لپاره، آیا تاسو ته کومه مسله یا ستونزه خو نشته؟ او څه وایي تاسو دلته چې ژوند کوئ مطمئن یې که نه؟ دا چې زه باید په واقعیت باندې سترګې پټې نه کړم، رڼا پرې واچوم. ودونه چې دي، پروګرامونه چې دي، دا ډېر کم دي، ځکه که پروس کاله بل کال تر یو حده پورې زمونږ برنامې زیاتې وي یا د ودونو پروګرامونه زیات وو، نو موږ ته خلکو دا د مینه زیاته راکوله. د دې افغانانو یا د مهاجرو د وتلو سره هر څه په ټپه ولاړ دي، دا یوه مسله. بله مسله دا ده چې اقتصادي ضعف دی، ستونزې دي، ستړي دي، دا شته پکې. د ګورنمنټ له خوا نه، یعنې د چارواکو د خوا نه موږ سره څه مرسته امداد نه دی شوی، ټلویزیونونو راډیوګانو څه مرسته امداد نه دی کړی. موږ وږي نه یو چې موږ وایو چې زما به نه یې لیدلی، که لیدلی به مې په سلو کې به کوم یو هنرمند دی چې چا ته لاس اوږد کړی، دا لاس نه اوږدوي. دوی د سختو مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي، ځکه د کور کرایهګانې دي، د بچو مستقبل خرابېدو دی. په سرکاري سکولونو کې ناخلي، ځکه دوی سره اسناد نشته دی، شناخت کارت نشته دی. په پرایویټ سکولونو کې یا مکتبونو کې دومره پیسې نه لري، ځکه چې د کور کرایه بیلونه خو تاسو ته پته ده چې د بجلۍ بیل او د ګیس بیل دا نو های لیول کې دي. دا ستونزې خو په خپل ځای چې ټولنه داسې په ښه سترګه نه ګوري. بعضې خلک هنرمند ته بیا خو موږ د دې ځینو دا ګوره، عالم دین زما افتخار دی، عالم دین زما د دین وارثان دي، زما د نبی علیه السلام زما د پیغمبر وارثان دي علما. کله کله هغوی هم بعضې خبرو ته اشارې وکړي. سود یې پرې ایښی دی، نورې ناروا یې پرې ایښي دي، هر ناروا به کېږي، بس اشاره به یې هنرمند ته چې دا بېدینه دي او دا ظلم دی او دا ناروا کوي او دا خبره کوم. زما په دې خبرو د دوی نه خفه کېږي، ځکه چې اوس یو شاعر وایي، ملنګ جان استاد وایي چې د نوشته ده دا ځل چا نه ګیله نه کوم، زما په برخه به لیکلی هزار یاره لیکلو خو ټول اسماني کېږي. عالم دین زما کینی په منبر باندې وایز د منبر دې ته اشاره کوي چې رزق اسماني دی. نو ما سره بس په څه کوئ چې ما ته الله په اسمان کې رزق لیکلی دی. 50,000 کاله مخکې زما د علماو نه اورېدلي چې په لوح محفوظ کې
د انسان رزق او وسیله لیکل کېږي. خو بیا هم په هر صورت کا الله دې داسې علما شته دی چې زموږ سره مینه کوي، راغلي دي موږ سره کینی پاسي، زموږ مړی ژوندی کوي، موږ ته عزت راکوي، موږ ته قدر راکوي. پاتې شو هغه دویمه خبره چې دویم جز چې موږ ډېر په تکلیف یو. یو لږ تکلیف یې که نه یو ډېر. موږ چې کله دیرې ته ځو د دیرې ته تګ موږ ته ډېر په قیمته تمام شي. رکشې نه کوشو په کوڅو کې لاره پرېږدو، چېرته چې زموږ پولیس والا ورونه هغوی په مجبوره دي، په هغوی باندې فشار دی. نو نیول ډېر دي. هغه مخکې ورځو کې زما یو زوی نیولی و، زما مشر زوی پیغام منور، د هغې نه 3 ورځې مخکې هغه ورځ د ارام وایي موږ سره زموږ هنري ټولنه منډه کوي. ډاکټر صاحب راشد احمد خان چې دی دلته خو ټولنې هم دوه شوي دي، یو د سیده بیبي ده، یو زموږ دغه ډاکټر راشد احمد خان صاحب د خپلې هلې ځای کې قرباني ورکوي. خو موږ د پولیسو نه ډېر تنګي، پولیس هم په عذابوي، فوجیان هم په عذابوي. هلته زموږ د ژوند د کولو دپاره شرایط برابر نه دي. موږ وایو چې موږ تر څو په افغانستان کې یو اصلاح ټولنه اسلامي، اسلام زموږ میراث دی. موږ الحمدلله په دې افتخار کوو چې موږ مسلمانان یو، الحمدلله الحمدلله. خو موږ سره د ګورنمنټ یا د پاکستاني چارواکي یا د دې صوبې چارواکي دغه عمره مینه وکړي چې هلته ټولنه سازګاره کېږي او زموږ دپاره د شرایط برابرېږي. تر هغې پورې موږ ته دغلته پناه راکړي، موږ دې دلته وساتي، موږ سره دې زیاتې نه کوي. کورونو ته چې ورشو چې وایي دا کور پرېږدئ، ولې پرېږدو؟ وایي تاسو سره اندراج نشته د داڼې بی فارم ورته وایي، که څه ورته وایي هغه رجسټریشن تاسو نه دی کړی، وایي کور نه وځئ. که دفتر ته ځو څوک یې نه راکوي، بچي هم په مکتب کې څوک نه اخلي. بې انتها تکلیفونه دي، بې انتها ظلم دی. او چې وګرځم زما په شخصي نظر، یا خو زه ځان ته دا نوم ورکوم او یا هنرمندان ډېر بې غرضه خلک، ډېر عاجزه خلک دی او ډېر بې غرضه خلک. د خپل کار سره کار لري، چا غیبت نه کوي، حرام نه کوي. موږ کې مشکل شته دا چې دا ځینې موږ ته د حقارت په سترګه ګوري، چې خبرې رانه اوږدېدلی شي، په کمو سترګې راته ګوري. د دې علتونه دا دي چې په د موسیقۍ په غږولو کې افراط کوي. معنا دا چې چرس علني څکي، مشروب څکي، نشې نورې کوي. دا دغسې حرکات کوي چې دغه ټوله معاشره یا دغه ټول فن او فنکار هغه تهدیدوي. دا یې شعوري دا کار کوي. دا په دې ته چا اڅولی دی چې د داسې وکړه دا فن او دا فنکار تهدید کا، بدنامي کا، سپکې کا، چې ټولنه نور هم د دې نه متنفر شي. ډېره مننه رضوان منور صاحب، ستاسو خبرې ډېرې مدیدارې دي، ډېرې معلوماتي خبرې، ګټورې خبرې تاسو کې. مننه، قربانم شم. د خپل والد محترم منور استاد پاک له د اخره کې دا خبره وکړم چې د دې نه مخکې موږ یو پروګرام کړی په مردان کې د عمران صاحب هسپتال کې موږ ریکارډ کړی. فضل زمان شلمان صاحب، تاج محمد خان، ډاکټر محمد شیرین صاحب، رشید الله صاحب دې ټول ورکې خبرې کړې وي چې کم هنرمند پېښور ته راغلي دي، د برې پښتونخوا نه کوزه پښتونخوا ته راغلي دي. دوی اوس چې دا زمونږ افغان کډوال په کومه طریقه باندې ځي، دا نن سبا چې کوم موسم دی د یخنۍ واورې دي، هلته د دوی د خیمې د رقم نه لګي. ما مخکې ورته کې داخل وکړې چې دا حل صحیح کو، په خدای یقین وکړي چې ډېر مې وژړل چې دا ماشومان، زنانه، بوډاګان او په یخنۍ کې هلته خپل نومونه باران ته. نو زه وایم چې دا 12مه خو تېره شوه، ډومبۍ هم تېره شوه، خو چې تر دې 3مې میاشتې پورې دوی ته صبر کړی وی، نو د رحم جذبه دې خدای پاک زموږ په زړونو کې پیدا کړي. امین. بیا ملګرو دا هنرمند څنګه چې تاسو ته دوی خو واضح او نه وي، خو زه به یو خبره وکړم چې دوی ډېر د تنګسیا ژوند تېروي، روژه هم را روانه ده، کار نشته. او هغه د احمد ګل استاد خبره وایي زموږ رزق کې په یک قربان پورې تړلی دی، یک قربان شته نه. د ډېرو ښو کورنو سره څنګه چې دی ووایي چې منور استاد تعلق هم د ډېرې ښې کورنۍ سره خو موسیقۍ سره شوق و. دا ټول هنرمندان، دا ټول فنکاران داسې د اسمان نه دا فن دوی ته نه دی چې کوم الاټ شوی، دلته زده کړی دی، څه د شوق نه، څه د مجبورۍ نه، څه د لاچارۍ نه. نو دا خلک زموږ خواست دی چې دا کوم هنرمند په پېښور کې اوسېږي یا په پښتونخوا په نورو ځایونو کې اوسېږي، نو دوی دې کم نه کم دلته پرېښودی شي، ځکه چې د دوی ژوند هلته ډېر د خطرو سره مخ کېږي. نو په انساني همدردۍ سره
مونږ دغه اپیل کوو چې پاکستان حکومت ته ټولې دنیا ته چې دا هنرمند دلته پرېږدئ تر هغې پورې تر څو چې د دې هلته چې کوم دی نو ځای او مقام نی پیدا شوی. خدای مکړه که تاسو دې ولېږئ او د دې ژوند د لاسه لاړ شي دا خو قتل شو. د دې قتل سزا به بیا هغه چاته میلاویږي چې څوک دې دغه قتلګاه ته وردیکه کوي. غرض مې دا و چې دا فنکاران دا هنرمند دا بیا بېوسه او بېوزله شي. نن سبا د بجلی بیلونه د ګیس بیلونه د کور کرایې او دا خرچې دا پوره کول ډېر ګران شي. او مونږ بعضې وخت کې چې کوم دی نو دا خبره چې کړم غواړم نو نه کوو چې اکثر خلک ځینې خلک داسې دي. زه الحمدلله په دې شکرګزار یم د الله پاک چې زما د چینل کتونکي داسې دي چې په سینه کې خوږمن زړګی درزا کوي. او د دې نه مخکې ما احمد ګل استاذ باندې یو پروګرام کړی نو ډېرو مینوالو ورسره ډېره مالي مرسته وکړه. روژه را روانه ده نو زه وایم چې هر پښتون چې د چا وس رسي او بهر دی یا دلته دی او د ده په خوا کې څوک هم بېوزله او مسکین غریب وي چې په دې روژه کې هغه د پښمني دپاره د روژه ماتې دپاره د خپلو بچو دپاره غم وکړي دا په مونږ د هغوی حق جوړېږي. دا زموږ ذمهواري ده. دغه شان پکار ده چې مونږ د خپل هنرمند دا فنکاران ونازو او بیا خصوصا دا قسمه فنکاران چې د هغوی د افغانستان نه د کابل نه جلال آباد نه راغلي دي او دلته زمونږ خوا کې دیره دي نو په مونږ حق جوړېږي او دغه حق باید مونږ دې ته په ښه طریقه ورکړو. نو د دې ویډیو په جوړولو کې د راضي ملا راظم صاحب چې د دې ډېر ښه جوخ ملګری دی او زمونږ کلي ته راغلی دا په دویم درېیم ځل مونږ ریکارډینګ کوو. کله کیمره خرابه کله مایک خراب نو ډېر په مشکله مونږ دغه پروګرام را جوړ کړو. تمه لرم چې تاسو دا پروګرام وګورئ ښه کمنټ به راته کوئ او په ښو خبرو به مو نمانځئ. هغه ملګري چې موسیقي نه خوښوي او هغوی نه ګوري دا څیزونه نو هغوی له پکار هم نه دي چې کمنټ وکړي. ځکه په یو ویډیو باندې ماته یو سړي کمنټ کړي نو چې ته نه ګورې فلم نه ګورې ډرامه نه ګورې سندره نه اورې نو تا ته چا ووایي چې ته دا وګوره کمنټ کې نو ګورې که نه خوند یې اخلي. ناروا مونږ ډېر ګورو واهیات مونږ ډېر ګورو او دا خو سمې خبرې دي. یو تاریخ ته چې مونږ بیان کړو چې منور استاد څوک نو زه تمه لرم چې زمونږ دا کوشش دا کاوش به خوښوئ او تر بل پروګرامه اجازه راکړئ د لوی الله په امان.